د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. یا ښه توری د نن لوست یا سبق دی. هو، دا ښه توری دی. دا درې سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ښه دغسې لیکل کیږي. ګوره، د ښه توري ترڅنګ په ټکي ټکي ښه توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ښه داسې ډک کړئ. ډېر ښه، له همدغه ځای څخه یې پیل کړئ. د ښه توري شکل مو وپېژانده. اوس د ښه توري په غږ خبرې کوو. ګوره، ښه د شکور په سر کې لیکل شوي ښه غږ دی لکه شکور. ته ووایه شکور. بیا ووایه شکور. ته داسې نومونه ووایه چې د ښه توری په سر کې راشي. ښه شپه، ښه شربت. ګورئ، دا شکور دی. شکور نسواري رنګ لري. د شکور ژۍ وګورئ، سپین، ګلابي او تور خطونه لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه شکور رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د شکور په کلمه کې یو ځل د ښه توری راغلی. دا شکور دی. دلته د شکور په کلمه کې یو ځل د ښه توری راغلی دی. دغه د ښه توری چې د که توری ورسره ګډ راغلی. ګورئ، دلته هم شکور لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د شکور لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه شکور رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. دغو ژیو ته یې ګلابي او سپین رنګ ورکوو. شکور ته نسواري رنګ ورکوو. شاباس، همدغه شان یې ښه رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې یې لومړی یا اول ښه توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ښه توری لیکل شوی دی. د ښه په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي ښه په سر ښه ولیکئ چې لیکل مو زده شي.
موږ ښه لیکل زده کوو. ډېر ښه دغسې لیکل کیږي. موږ ښه لیکل زده کوو. ګورئ دا د شکور د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د شکور کلمه لیکل شوې ده. د شکور په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ش توري په سر کې، د ر توري په سر کې. اوس د شکور د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، شکور لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ شکور لیکو. شکور دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ش توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ش په سر د ش لیکل زده کړو. شاباس، ښه لیکو. موږ د ښه لیکل زده کوو. ډېر ښه دغسې لیکل کیږي. موږ د ښه لیکل زده کوو. ډېر ښه دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د شکور کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د شکور د هر یوې سپینې کلمې پر سر شکور ولیکو. موږ د شکور لیکل یادوو. شکور لیکو. شاباس، شکور لیکل یادوو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ش توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ش توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د شکور د کلمو کتار دی چې د شکور لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ش او د شکور د هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ښه لیکو. د ښه لیکل زده کوو. موږ ښه لیکو.
شاباس موږ شکور لیکل زده کوو. موږ شکور لیکو. شکور دغسې لیکل کیږي. موږ شکور لیکو. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ښه توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ښه توري په سر ښه ولیکو چې د ښه لیکل زده کړو. موږ د ښه لیکل زده کوو. ښه دغسې لیکل کیږي. موږ ښه لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د شکور د کلمو کتار دی. اوس د شکور د کلمې په سر لیکو چې د شکور لیکل مو زده شي. آفرین. شکور دغه شان لیکل کیږي. آفرین. شکور دغه شان لیکل کیږي. شکور لیکو. شکور لیکو. د شکور لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ښه توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ښه توری لیکو چې د ښه توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ښه توري لیکل زده کوو.
ښه دغسې لیکل کیږي. ښه لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ شکور لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د شکور کلمه ولیکو چې د شکور لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، شکور دغه شان لیکل کیږي. شکور لیکو. د شکور لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ښه توری چې نومې شین دی او داسې لیکل کیږي. او د شکور کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.